زه خپله د یو شهید خور یم. زما ورور اسد کاکړ هم دغه طرح شهید سوی دی چې دا جنازې د په کورو کې چې یتیمان کشیان پاته سولې، دا ځوانان چې شهید سولې، د دوی خویندې د دوی په منځو به څه تېرېږي. دا نن د کم چې زما وروڼه دلته ناست دي، نن د کم زما پاک شهیدان 90 زما د پولیس اهلکاران د هغوی د بېدردي سره چې د دوی شهادت سوی دی، د دې دپاره زما څخه الفاظ نشته. زه یو خور د یو مور په حیثیت نن د بلوچستان د ګردو خواتین نمایندګي کوم. زه خپل د وروڼو سره ولاړه یم. اول د زیارت د حنا زما وروڼه په وینو ورنګ سولې، بیا د هغې یو ورځ د ګیب سره په زیارت کې زما د 90 ځوانان بې ګناه د دوی د مرګ د دوی د شهادت هېڅ معامله نه ده معلوم چې په څه وجه یې دوی مړه کړې. نن افسوس مقام خدا دی چې نن دا شهیدان یې دلته راوړلې. باید د دا ګورمنټ د دا حکومت حق دا و چې دوی هلته ورغلي وی، دوی په غم لړلي وی، نه دا نن دوی دا شهیدان دا جنازې په کوم تکلیف د زیارت لارې نه خو روډونه شته په دا ملک کې، زموږ په بلوچستان کې کوم وسایل دي چې نن په کوم تکلیف دا دونې خلک تر دا ځایه راغلي دي. دا اور چې په کومه مځکه بلي هغه په دا تکلیف پوهېږي. زه خپله د یو شهید خور یم. زما ورور اسد کاکړ هم دغه طرح شهید سوی دی. نن په دا خویندې د چا چې دا وروڼه شهید سوي دي، د کوم مندو زامنان چې شهید سوي دي، په دا تکلیف زه پوهېږم، ولې دا په ما تېر سوی دی. لیکن دا افسوس مقام دا دی چې زما نن 2-3 ورځې سه دلته دا درنه شروع ده، خو زموږ دا کوم چې فارم 47 والا ګورمنټ دی دا خپل په مستیانو باندې اخته دی. دا په دا تکلیف نه پوهېږي چې دا جنازې د په کورو کې چې یتیمان کشیان پاته سولې، دا ځوانان چې شهید سولې، د دوی خویندې د دوی په منځو به څه تېرېږي. زه هغوی ته عقیدتانه سلام پېښوم خپل شهیدانو ته. الله تعالی دې د دوی ته جنت کې اعلی مقام ورکړي. زه د پښتنو ستی وروڼو زما بلوڅانو زما وروڼه دي، بلوچستان زموږ مځکه ده. زه د ګردو د خواسه زه خور د تی سره شانه به شانه ولاړه یم. نن که دا زما وروڼه شهیدان سوي دي، زه هم د تی سره په هر قدم په هر سټپ باندې د تی سره ولاړ یم. انشاءالله موږ خویندې به هم شاته نه یو. که ګولۍ زما په وروڼو لګېږي دغه ګولۍ زه هم خورم. زه انشاءالله بالکل زموږ دعاوې زموږ په هر قدم د تی سره موجودګي دلې هر چیرې چې تی وایست موږ در سره ولاړ یو. لیکن افسوس دا دی چې نن هم زموږ په صوبایي کوم سیکرټریټ دی، زموږ وزیر اعلی دوی خپل په کورو کې په آرام سره ناست یو. نن زما وروڼه دلته در په دره په دا روډو باندې احتجاج کوي. دا د افسوس مقام دی. باید په دا احتجاج کې ګنټه لا دوی انتظار نه وی کړی، او دوی دلته راغلي وی، او د دا شهیدانو د کورو چې دوی چې کوم مطالبات دي دا د دوی پرامن مطالبات دي، دا د دوی جایز مطالبات دي، دا باید دوی پوره کړي. الله تعالی دې زما شهیدانو ته د دوی درجې بلند کړي. زه انشاءالله د ګرد بلوچستان د خواتین سره د تی سره ولاړ یم. جزاک الله. تhank you.